دا یو خور سوال کړی دی او داسې سوال ما نه مخکې مې څو پیرې ګزې شوی وایي دې سړو له به الله په جنت کې هورې ورکوي نو ښځو له به څه ورکوي الجواب زه خو وایم چې غوره خبره دا دی چې انسان داسې قسمه تپوسونه ډېر نه کوي لکه یو نیم سړی او یو نیم ښځه داسې د جنت په تفاصیلو کې به ورشي بلکل په باریک خبرو کې به ورشي وایي چې کله انسان جنت ته لاړ شي نو دی پکې لکه د پلاني زیارت لکه تلاړ شي نو هلته د هغه سره کېناستی شي او که د هغه ځای نه واپس راشي نو دا به بیا څنګه او د جمعې پورې چې د بازار لګي دې ته به څنګه او دې نه به وبړه کومې خبرې چې راغلي دي هغه واوره په هغې ایمان ساته الله نه سوال دا کوه ای الله جنت ته مې بوځه جنت غواړه د الله نه دا یو نیم به داسې راولېږي چې تپوسونه به شروع کړي ته وایي چې دی نور سیټ دی خو صرف څه ته پاتې دی جنت ته د ننوتو ته پاتې دی بس داسې سوالونه به شروع کړي داسې قسمه سوالونه مخکې موږ نه شوي او د علماو نه کېږي موږ اورېدلي دي لیدلي هم دي نو د دې مسلې جواب په ډېر واضحه طریقې سره انشاءالله اول خو دا خبر یاد ساتل پکار دي چې یو سړی یو ښځه ووایي یا سړی ووایي چې الله سړو له هورې ورکوي نو ښځو له څه ورکوي او ولې سړو له هورې نو اول دا طریقه یې ده کوي لا یسأل عما یفعل وهم یسألون د الله نه څوک تپوس نشي کولی خو هېڅ حرج پکې نشتي چې سړی دا مسله لږه واضحه کړي د حکمت د لټولو دپاره انشاءالله په دې کې به څه حرج نه خو اعتراض به نه وي دا به په شریعت باندې اعتراض دا به نه وي دویمه خبره دا یې د ساتي سبحان الله د زنانو طبیعت دا داسې دی حیا کول د زنانو طبیعت څه دی حیا کول سړی ډېره حیا کوي که زنانه زنانه ډېره حیا کوي نو ځکه رب العالمین د دوی شوق هغه طرف ته نه پیدا کوي چې د څه نه دوی حیا کوي لکه اوس کې قرآن کې الله ویلی چې دوی له به الله خاوندان ورکوي او هغه به داسې او به داسې د زنانه د حیا سره دا خبره نه لګي ځکه الله ونه کړه الله ډېر حکیم باچا دی چې یو کار نه کوي په هغې کې د الله حکمت وي نو ځکه شریعت دا خبره نه دی ذکر کړې چې دا زنانه د دې به خاوند وي په څه طریقه به یې څه به نه وي نو شوق یې دوی له نه دی ورکړی لکه څنګه چې نارینه له ورکړی بله خبره دا ده د زنانه ګوره نارینه ته دومره شوق نه وي څومره چې د نارینه زنانه ته وي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې زمانه بد که یو فتنه پاتې شوې ده خطرناکه چې سړو له نقصان ورکوي نو هغه زنانه دي خو داسې نه دي ویلي چې زنانو دپاره سړي دي وجه دا دی چې د نارینهو شوق زنانو ته د زنانو شوق نارینهو ته د دې نه ډېر دی شوق د چا ډېر دی نارینهو دا خبره بعضو عوامو هسې مشهوره کړې ده او بې علمو وایي زنانه شوق ډېر او زنانه د سړي نه دومره چنده زیاته ده په شوق کې او په دومره او دا او داسې خبرې دي نارینه شوق ډېر او ځکه الله نارینه ته د څلورو ښځو اجازت ورکړی دی زنانه شوق څه ته لري زنانه اکثر شوق هغه لباس دی هغه کالي ته وي ډول او سینګار ته دا شوق د زنانه ګوره دغه شوق نه هم ډېري نارینه ته یې دومره شوق نه وي څومره چې دې کارونو ته او اکثر په دې قصو کې د خپل خاوند هم یېري خپل خاوند ته څه هسې یېري او که دې ورته دا ووایي چېرته چې دا نوي جوړه راوتې تاله به یې درکړو خو د خاوند به موږ سره ګاڼه کې نږدې هلته خو چې دا جوړه ماله راکړي او دا کالی زه الله واله په دې سره هغوی ډېر شوق نو ځکه الله سبحانه وتعالی د نارینهو تذکره کړې ده د ښځو یې ونه کړه او ومن ينشأ في الحلیه
زنانه هغه دي چې دوی لویږي په کالي کې د وړوکوالي نه ماشومه ګوره د چا چې لوري وړه لوري هغه پلار ته لګي کله یې ماله میک اپ راوړه کله یې ماله والي راوړه کله یې ماله دا شی نو زنانو دقې سره کاري د یو څو خبرې یادې ساتي اوس راځو دې له چې زنانه دپاره په جنت کې څه دي یو خو دا خبره یاده کوي چې جنت کې کوم نعمتونه ذکر شوي دي دا د سړو دپاره هم دي او د ښځو دپاره هم دي نو دا تپوس پکې کولو ته ضرورت نشته چې ښځه اوس دنګ دنګ پالنګونه دي ښځې هم د سړو دپاره هم شراب دي ګبین دی پی دي د الله مخ مبارک ته کته دي ملاقاتونه دي بازار دی نور اوچت نعمتونه چې هغه مونږ نونیت ابن القیم کې ذکر کړي تفصیلا دا د زنانو دپاره هم دي نارینه دپاره هم دي الا چې یو شی زنانو دپاره خاص راشي یا نارینو دپاره خاص راشي لکه اوس حورې دا د نارینو دپاره خاص دي خو دې دا مطلب خو نه دی چې زنانو دپاره څه نشتي هر هغه شی په جنت کې میلاویږي چې انسان ورته شوق لري فیها ما تشتهیه الانفس نفس چې څه غواړي نو د نارینه نفس څه غواړي د نارینه نفس څه غواړي زنانه غواړي د زنانه نفس نارینه نو چې شتي پکې الله وایي چې هر هغه څه چې نفس غواړي خو مطلب دا شو چې زنانه دپاره هم خاوند پکې شتي زنانه ته به خاوند میلاویږي بیا زنانه یو څو حالات ما دا مسله لږ تفصیلي ذکر کوم چې ښه پې پوه شو یو یا خو دا زنانه به د واده نه مخکې مري یو هغه زنانه ده چې د واده نه مخکې څه شوه مړه شوه واده شوي نه ده او مړه شوه دویمه هغه زنانه ده چې خاوند وله طلاق ورکړی دی او مړه شوه او د بل خاوند سره یې واده ونه کړو درېیمه هغه ښځه ده چې واده یې شوی دی خو خاوند یې جنت ته لا نړه یاده کړئ دا درېیمه کومه ده واده یې شوی دی خو خاوند یې جنت ته لا نړه لاړ جهنم ته دا هم بغیر د خاوند نه پاتې شوه څلورم واده یې کړی دی دا ښځه واده شوې ده د واده نه بعد مړه شوه پنځمه هغه ښځه ده چې خاوند یې مړ شو او دا د هغې نه بعد پاتې شوه بغیر د خاوند نه د مرګه پورې شپږم هغه ښځه ده چې خاوند یې مړ شو دا راولګېده د هغه د مرګ نه بعد یې بل میړه وکړو بل خاوند یې وکړو دا شپږ قسمه ښځې دي څو قسمه شپږ کومه ښځه چې د واده نه مخکې مړه ده نو دې ته به الله سبحانه وتعالی په دغه مؤمنانو سړو کې کوم چې جنت ته ځي دنیا والو کې کوم چې به جنت ته ځي الله به ورله د هغوی نه یو خاوند ورکوي په صحیح مسلم کې حدیث دی ما فی الجنة اعزب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جنت کې اعزب نشته یعنې بې واده خلک به نه نو اوس دا ښځه چې د واده نه مخکې مړه ده دې ته په جنت کې خاوند میلاویږي هغه ښځه چې مړه شوه خاوند وله طلاق ورکړی خاوند د ځان نه جدا کړ او بیا واپس نه کړه او دا مړه شوه دې ته هم خاوند میلاویږي درېیمه من کوم ووي چې خاوند ورسره جنت ته لاړ نه شي دې له به هم الله یو خاوند ورکوي څلورم موږ دا ووایي چې یو ښځه د واده شوه او مړه شوه یو ښځه د یو سړي ته واده شوه او مړه شوه نو دا هم د دغه خاوند دپاره ده هغه خاوند به الله ورکوي د کوم نه چې دا مړه شوې ده پنځم کومه ښځه ذکر کړه هغه چې یو ښځه د خاوند یې مړ شو او دې د هغه د مرګ نه بعد بل واده ونه کړو او د مرګه پورې دغه شان وه نو دا به د دغه خاوند سره یې کوم چې مړ شوی دی په جنت کې به الله هغه ورکوي شپږمه موږ ذکر کړه هغه ښځه چې خاوند یې مړ شوی دی او دې د خاوند د مرګ نه بعد څه چل وکړو بل میړه یې وکړو واده شوه
نو دا به د اخرني خاوند دپاره وي. اکثر دې سوال هم راځي وایي چې د ښځې دوه خاوندانې دنیا کې دوه خاوندان معنی دی چې مخکې د یو سره و بیا بل ته واده شو یا درې یا څلور یا زیات یا کم نو دا به جنت کې د چا سره وي؟ نو جواب یې دا چې دا به د اخرني خاوند سره وي. د چا په نکاح کې چې دا وه او مړه شوه یا اخرنی نکاح چې د چا سره و. دې کې صحیح روایت راغلی دی، شیخ الباني راوړی دی په سلسلة صحیحه کې، المرأة لآخر ازواجها، ښځه به په جنت کې د اخرني خاوند سره. ځکه حذیفه رضی الله عنه ثابت دی او ابو الدرداء رضی الله عنه هم ثابت دي چې هغوی خپلو ښځو ته دا نصیحت کړی وي که ته غواړې چې جنت کې ما سره ملګري شي نو چې کله زه مړ شم نو زما د مرګ نه بعد به بل خاوند نه کوې. ځکه چې موږ اورېدلي د پیغمبر نه چې ښځه به د هغه چا دپاره وي چې د چا سره اخرنۍ نکاح وه. اوس پوه شو په دې مسله وکړه چې کوم ویښ دی هغه به پوه شوي، نور چې هسې ناسې ګوري او خبره کې سوچ نه کوي نو هغه به اوس هم غریبان نه دي پوه، موږ ته پته لګي که نه. ښه دلته یو فایده د جنازې لمونځ چې کله سړی کوي او دعاګانې غواړي، زموږ خلکو ته خو یوه دعا یاد ده، په هغې کې دا اشکال نه راځي. کومه دعا ده؟ اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا او په هغې کې د مړي دپاره سره دعا نشته. صحیح ده دعا جایز ده، د مړي دپاره خو پکې خاص دعا نشته. تا خو یې لمیتنا یا الله زموږ مړي وبخښه او ټول مړو ته یې دعا وکړه، ده دپاره څه دی نه دي یادي چا د دعاګانې. بل دا چې اوس یو جنازه په 8 سیکنډه کې کېږي او یو جنازه په 13 سیکنډو کې کېږي، په دې کې به ته کومه دعا ووایې؟ دا خدای شکر وباسئ چې اللهم اغفر لحینا ته دې پرېږدي او بیا چې دا ډزه 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 زر به یې ختم کړي وایي لاس اوچت کوي، نو په دې جنازه کې دې کنځلې کولې چې اوس لاس اوچت دی. دغه به دې لږ اوږده کړې وي، خلکو به دعاګانې غوښتلې وي که نه. هلته هغه لاس چې اوچت کړي دې ټولو ته ښکاري لاس اوچت کوي، نو ټول بیا داسې لاس به اوچت کړي او دا زمونږ اصل کې دا د کوشش ډېرې د اکثرو مخلصین نه هغه چې د هغوی بس دغې ته سوچ دی چې څوک مې وویني بس. بل دا چې زموږ د پلار په جنازه کې ووایي او د ورور په جنازه کې بیا چې ورشي تعزیت ته چې کله نشي قصه به راوایي ډېره ګڼه وه، لکه چې هلته هغه چا چې مړی شوی ده خو دی لیدلی نه و په مقبره کې که نه، نو اوس ورته رایدی ډېره ګڼه وه. مطلب دی چې لکه زه پکې ومه ګورې یاره ډېر مزېدار پروت و، مطلب دی چې زه هم ګورې هلته لکه ولې رایدی الله ولیدې که نه ویو الله ولیدې بس خبره ختمه شوه. الله ولیدې خبره ختمه شوه. که زه راغی مثال که کس نه تپوس وکړو چې ملګری دی یا خپلوان دی ورته راغلی او زه ومه پکې، خو اصل مقصد هغه دا نه چې ته دله دا جواب ورکړي چې او زه ومه، مقصد ته چې هلته تللی هغه به د الله د رضا دپاره ځي. نو دا دعاګانې موږ عوامو تقریبانو ته نه دي یادې، ځکه الحمدلله زمونږ سلفیان چې کوم ملګري دي او موږ سلفیانو ته زموږ ماشومانو ته هم دا دعاګانې یادې دي. شرطیین زموږ ماشوم چې ته یو راونیسه لار کې روان و ته دعاګانې ذکر که، جومات ته چې ننوځي څه به ته شروع کړي، جومات ته چې راوځي څه به کوې، چې حمام ته ننوځي څه به کوې، باتروم چې راوځي څه به کوې، څه به وې، جنازې کې به څه وې، مانځه کې به څه وې، دومره دعاګانې به راته ووایي چې هغه به ابراهیم شیخ الحدیث ته هم نه یادي، ته به هم نه یادي دا دعاګانې. یو دعا د په هغې کې دی وي وابدله زوجا خیرا من زوجي، دا خو د نارینه دپاره صحیح شو. لکه اوس یو سړی دی مړ شو او ته دا ووایي چې یا الله دله د دې ښځې نه کومه چې دنیا کې ده د دې نه وله څه ورکړه بهتر وله ورکړه، سړي دپاره خو صحیح ده که
خو چې اوس یو ښځې وابدلها زوجا خیرا من زوجها، او یا الله دې ښځې له خاوند ورکه بهترین د هغه خاوند نه چې کوم و. دلته اشکال راځي اشکال که نه. یو کس ما ته دا ویلی شي چې دا ښځې خو د سره لا خو واده شوي نه ده او ته په جنازه کې وایي چې ښه خاوند وله ورکړه دا کم چې و، هغه خاوند شتي نه. نو ته څنګه وایې الله ته چې یا الله د دې خاوند له وله غوره ورکړه او خاوند نشتي؟ نو جواب دا دی، معنی د دې دا ده چې یا الله کم خاوند چې که چېرته دې دا واده شوی وی، کم خاوند چې به دې ته میلاوېدی، یا الله د هغه نه وله غوره ورکړه. صحیح شو که دویم. نو د دې خو خاوند شتي. یو سړی ما ته ویلي چې تا لږ ساعت مخکې ووایي چې یو ښځه مړه شوه او خاوند یې و، نو دا ښځه به د چا سره په جنت کې؟ هم د دغه خاوند سره به. نو ته خو ته دعاګانې کوې چې یالله د ده نه وله غوره ورکړه. نو دا څنګه دا دعا دلته داسې شوه او هلته مسله داسې شوه؟ نو جواب دا دی، غوروالی دې ته نه وایي چې لازم به دا سړی بدلیږي. غوروالی معنی دا ده یا الله داسې خاوند وله ورکړه، یا کم خاوند چې به دې ته میلاویږي، خاوند خو به ده ته میلاویږي، که بالفرض دی جنت ته لاړله خاوند خو به دې میلاویږي. نو یا الله که دی ورسره میلاویږي، خو دی غوره که د دې حال نه په کم حال چې دی په دنیا کې دی. صحیح شوه که نه؟ لکه اوس یو سړی دی دنیا کې خوی څه دی؟ خوی یې وران دی، ګډوډ دی، او الله جنت ته بوتو. ته دا وایې چې یا الله دا ښځه د کوم په نصیب کې چې دا خاوند دی، دا خاوند وله ښه مزېدار کا، اخلاق وله بهتر کا. لازم نه چې اشخاص وبدلیږي، کله اوصاف بدلیدو دپاره هم دا دعاګانې غوښتې کېږي. ورسېدی به که نه؟ دا مسله ته ما د خپل ځان نه ذکر کړه دا فایده. او دې مجلسونو کې چې کښېنئ که نه، زه بار بار دې ملګرو ته دا خبره کوم چې ګورې دا مسلې زه په کروړو باندې هم نه خرڅوم. یو کس راپسې راشي او ما ته دا ووایي چې ته زه دله یو لاک ریال در کوم او دا مسله په ما را خرڅه که. موږ یې په لاک ریالو هم نه خرڅوو، په لکاو په کروړاو هم نه خرڅوو الحمدلله. او موږ سره ډېر قدر دی، ډېر قدر دی موږ سره. نو چې څوک د دین قدر کوي او قدرمني د هغه سره به قدر وي. داسې په اله اسانه ته واوري. دا څومره اوږد تقسیم ما تاسو ته وکړو چې ښځه یو دا ده او یو دا ده او یو دا ده او بله دا ده، دا چې مړه شوه دا ده او دا چې مړه شوه دا ده او بیا دا دعا ده او بیا دغه. ستاسو څه خیال دی چې دا یو کتاب ما سره کور کې پروت دی، ټولې مسلې په هغې کې شته، یو کتاب دی. دې پسې وخت لګي، په دې پسې به کتابونه ګوري، په دې پسې به محنت کوي، په دې پسې به منډې وهي، په دې پسې به مال لګوي، په دې پسې به بدن لګوي، په دې پسې به وخت ورکوي. دا ټولې خبرې پکې درنه شي. لکه یو ورځ یو کس ما ته ټلیفون وکړو، وایي شیخ صاحب دا ته چې کوم درسونه کوې که دغه کتاب ما ته راولېږي. بس ته څه خیال دی چې لکه د هر څه یو کتاب کې لیکلی شوي دي او زه ترې لګیا یم؟ دا خو داسې نه ده، دا خو جدا جدا مسلې بیانېږي. تفسیر ځان له درسونه دي، د حدیثو ځان له دي، سوالات جوابات ځان له دي. د هغه دا خیال و چې د سره کور کې یو کتاب پروت دی او ځان له د مکتبې نه راوړی د بازار نه، بس هغې ته ډډه لګولې ده او لیا دین بیانوي. که داسې په یو کتاب باندې سړی مولا کېدی خو بیا ټولو پیدا کوو، یار یو به ځان له په هر جومات کې به ځان له درس به روان د پلاني شیخ صاحب. نن سبا خو نوي نوي شیخان ډېر راوځي، د پلاني شیخ صاحب درس دی، د پلاني شیخ صاحب درس دی. الله یې زموږ په حال رحم وکړي. مقصد د خبرې دی چې دې